الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ده علم التجويد بديك من بحث ده لحن شروع کلیو چې لحن چاته ویل کیږي د تجوید په اصطلاح کې، یعنی غلطی ته ویل کیږي. کاغه د کلمې سره تعلق ساتي، که د حرف سره تعلق ساتي، که د اعراب زبر زیر سره تعلق ساتي، او که د احکامو د تجوید سره تعلق ساتي. بیا دا لحن په دوه قسمه، یو ته لحن جلی ویل کېږي او بل ته لحن خفي ویل کېږي. د لحن جلی وضاحت منګه کړی او د هغې صورتونه منګه ذکر کړي او حکم د لحن جلیم ذکر کړی چې دا حرام دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی. نن زمونږ درس چې دی د اللحن الخفي په باره کې دی. لحن خفي چاته ویل کېږي؟ هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى. یعنی اغا غلطی ته ویل کېږي چې عارضیږي الفاظو ته او نقصان پیدا کوي په عرف د قرات کې. یعنی اگر چې په معنی کې فساد ناراضي، خو په عرف کې دغه قرآن کریم ته به څه ویل کېږي چې دا د تجوید خلاف لري. او په دې لحن خفي کې ضابطه او قاعده پکې دا ده چې د دې تعلق د احکام د تجوید سره دی، او د لحن جلی ضابطه موږ دا ویلې و چې تعلق ساتي د حروف سره یا د اعراب سره. او اکثر دا لحن چې خفي واقع کېږي دا په صفات الحروف کې واقع کېږي، او د دې صورتونه چې دي لکه اظهار په ځای کې ته اظهار فریدي، یا د ادغام په ځای کې ته ادغام نه کې، یا یو ځای کې غنه کېږي نون مشدده کې میم مشدده کې ته غنه فریدي، یا یو ځای کې د سره غنه نه کېږي او ته پکې غنې کې، یا مفخم حرف دی یو ځای کې حرف ډک ادا کېږي ته مرقق وي، یا مرقق حرف دی ډک باریک ادا کېږي ته ډک وي، یا په یو ځای کې مد کېږي ته هغه مد فریدي، یا داسې ځای کې ته مد وکړي چې هلته مد نه کېږي، یا وقف کول په مکمل پوره حرکت باندې لکه ایاک نعبد و ایاک نستعین. او وقف قانون دا دی چې وقف چې کېږي دا په ساکن باندې کېږي، حرف به ته ساکن کې، او ابتدا چې کېږي دا د حرکت نه کېږي. دا د لحن خفي صورتونه وو. او حکم د دې نوع د لحن خفي په دې کې اختلاف د علماو دی. بعض علما فرمایي چې لحن خفیم چې دی دا حرام دی، د دې نه ځان ساتل پکار دی، لکه څنګه چې لحن جلی حرام و دا هم حرام دی. او بعض علما وایي چې نه دا مکروه دی. خو راجح قول په دې کې هم دا دی چې ځان ساتل دی پکار دی، دا چې سړی وس کېږي څومره کوشش او مهنت وي د دې لحن خفي نه ځان وساتي. ځکه چې موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن کریم او قرات چې را نقل شوی دی دا موافق د علم التجوید سره دی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.